دې د وجنه ابن جوزی رحمه الله فرمای تالله وی زمانه د الله په ذات قسمی لو قیل لاهل القبور کده دې قبرونو خاوندانو نه موږ ته پوس کړي وي او دا ته پوس دي شوی وي تمنا وکي خواهش وکي سم په کار دي څه غواړي وی که موږ د دې قبرونو د دې مړو نه تمنا غوښتې وي چې څه شی غواړي تمنا وکي لتمنوا يوما من رمضان د رمضان المبارک د میاشتې صرف د یو ورځ تمنا به دوی کړې وي چې یو ورځ دې صرف زما په ژوند کې د رمضان المبارک راشي او الله په موږ څونه احسان کړی زموږ ستاسو په ژوند کې راغله ډېر ملګري ډېر رشتہ داران ډېر دوستان موږ سره په تېر رمضان کې ژوندي وو دا رمضان رالی خو هغوی پکې نشته رمضان خو راغلی خو د دې رمضان راتګ هغوی ته هېڅ فایده ورنکړه که په تېر رمضان کې هغوی عبادتونه کړي الله یې راضي کړی طاعات یې پکې کړي خپل ځان یې په الله باندې بخلی نو ډېر قیمتي او خوش نصیبه خلک به یې اوس زما ستا په ژوند کې الله راوسته بار بار الله ته سوال کوئ چې الله دا موقع دې راله راکړه خو اوس راته مغفرت نصیب کړه دا خو سعادت دی چې راغلی خو که دا د موږ نه عبس لاړې په دې کې زموږ مغفرت نصیب نشو موږ پکې خپل ځانونه د اور نه خلاص نه کړ الله هم پکې راضي نه کړ ځان هم د جنت مستحق ونه ګرځو په والله دا رمضان زموږ دپاره د وبال سبب ګرځي مشهور حدیث دی بار بار علما ذکر کوي جبریل علیه السلام به دعا کړې ده منبر ته چې ختل وی ویلي بعدن د الله د جنت نه دې لرې پاتې شي بعدن د الله د رحمتونو نه دې لرې پاتې شي بعدن د جنت نه دې محروم کړی شي څوک هغه بدبخته انسان لمن ادرک رمضان چې دا قیمتي میاشت د هغه په ژوند کې راغله فلم یغفر له او دته پکې مغفرت نصیب نشي سعادت دی الله په ژوند کې راوست خو که مغفرت راته پکې نصیب نشو د جبریل خیری دی او د الله د رسول امین دی سمو خیال دی چې جبریل خیری وکي د ملائکو سردار خیری وکي قرآن چې چا راوړی دی محمد رسول الله ته هغه جبریل چې خیری وکي چې په رمضان کې به هره شپه باندې د الله رسول ته دا قرآن لوستل او د دې دور به کو هغه ملائک خیری وکي او نبی علیه السلام په امین وي هغه به دعا به الله نه قبلې زما محترمو سعادت خو الله راکړه رحم رحماني الله وکړو رمضان راغلی محنت پکې وکړو